د یو نوکر له عبرته ډکه کیسه. یو نوکر د خپل مالک ډیر زیات تابعدار او منونکی و او مالک هم د دې نوکر څخه ډیر خوښ او راضي و. د وخت په تیریدو سره مالک یو ورځ د دې نوکر په تنخوا کې 15 روپۍ ورزیاتې کړې، خو د نوکر په تابعداري کې هیڅ فرق رانغی او په سم ډول یې له مالک څخه مننه هم ونه کړه. مالک سخت په غوسه شو چې ما د په تنخوا کې 15 روپۍ زیاتې کړې او د ان له ما څخه سمه مننه هم ونه کړه. نو هماغه و چې بیرته د نوموړي له تنخوا څخه 15 روپۍ کمې کړې. د نوکر تابعداري بیا هم هماغسې وه او تنخوا په کمېدو یې مالک ته هیڅ شکایت او ګیله ونه کړه. مالک هغه راوغوښت او ورته یې ویل ډیر عجیب انسان یې، ما ستا په تنخوا کې 15 روپۍ زیاتې کړې، بیا مې بیرته کمې کړې، خو په تا کې هیڅ بدلون رانغی، اخر ولې؟ نوکر وویل تاسو لکه چې پر خپل ځان د رزق ورکوونکي ګمان کړی. زما زوی پیدا شو، په سبا یې تاسې زما په تنخوا کې 15 روپۍ زیاتې کړې، نو زه پوه شوم چې الله پاک راته د زوی د راکولو سره سم د هغه رزق هم راکړ. نو د الله جل جلاله شکر مې ادا کړ. بیا چې په کومه ورځ تاسې زما له تنخوا څخه 15 روپۍ کمې کړې، نو په همغه ورځ زما مور وفات شوه. فکر مې وکړ چې مور مې له خپل ځان سره خپل رزق هم یووړ. نو بیا مې هم د الله جل جلاله شکر ادا کړ او مطمئن شوم چې رزق ورکوونکی او اخیستونکی یوازې الله جل جلاله دی. مالک په ژورو فکرونو کې ډوب شو. نوکر هم لږه شیبه خاموش شو، بیا یې ژوره ساه واخیسته، سر یې راپورته کړ او مالک ته یې داسې وویل صاحب، دا د رزق او روزي ورکولو او اخیستلو فیصلې یوازې د الله جل جلاله له لوري کیږي. انسانان صرف یوازې د یو بل لپاره اسباب جوړیږي، نه رزق ورکوونکي.